په تریخي کې کاڼي د څه د وجې جوړیږي؟ کله هم چې د انسان په وجود کې دننه کلسترول ورته ویلی شي او دا د هغه د تریخي په اوبو کې زیات شي، کم ته چې بایل ویلی شي، نو اول وجه یې دا ده. دویمه وجه دا ده چې کله انسان اوبه ډېرې زیاتې کمې څښي، نو د هغې د وجې د تریخي په اوبو کې کم ته چې بایل ویلی شي، په هغه کې نمکیات او غوړوالی جمع کیږي، چې دویمه وجه دا ده چې د دې نه بیا کاڼي جوړیږي. درېیمه وجه دا ده چې کله دا تریخي کې چې کمې اوبه دي کم ته چې بایل ویلی شي او دا په صحیح طریقه باندې مکمل نه صفا کیږي، نو درېیمه وجه دا ده د کاڼي جوړېدو په تریخي کې. او څلورمه وجه دا ده چې څوک موټاپا طرف ته روان وي، نو د هغه په وجود کې دا کلسترول لکه څنګه په اول کې مونږ خبره وکړه زیاتېږي، چې د هغې د وجې د انسان په تریخي کې کاڼي جوړېږي. که چېرې د انسان وزن په زیاتېدو باندې وي او موټاپا طرف ته روان وي. پنځمه وجه دا ده چې په خاندان کې دا مسله وي، نو د دې هم چانسز وي چې په تریخي کې کاڼي جوړ شي. نو د دې نه د بچ کېدو دپاره تاسو ته پکار دی چې په خپل صحت باندې خیال وساتئ او زیاتر هغه خوراک کم چې غوړ او بار بار په مسالو او په چکنۍ او په غوړو کې پخیږي، نو د هغې نه تاسو ځان وساتئ، ورزش کوئ او بار بار تاسو د موټاپا طرف ته وجود چې لاړ نه شي دا کوشش کوئ. علاوه که چېرې ستاسو وجود ډېر زیات ستړی، ستومانه وي او تکاوټ محسوسوي، نو د هغې دپاره خالص علاجي زموږ سره شته چې هغه تاسو زموږ نه په وټساپ باندې بهترین څیز ترلاسه کولی شئ. نو که چېرې دا معلومات انفارمیټیو وي د خپل فرینډ سره شیر کولی شئ، دغه شان معلوماتو دپاره زموږ پاڼه ښکلولی شئ. شکریه، الله حافظ.